هر کال په نړۍ کې د ایډز، ملیریا او د ټي بي ناروغیو له کبله چې څومره مرګونه کیږي، د لوږې د وجې کیدونکو مرګونو شمیره د هغې نه ډیره زیاته وي. کوم خلک چې د لوږې ښکار وي دا هغه وي څوک چې د سخت خوراکي کمی سره مخ وي. دا د مستقل غریبۍ نتیجه وي او په امروزه خبرونو کې نه ریپورټ کیږي. هنګر پروجیکټ چې یو غیر دولتي ډله ده د دې نائب مشر جان کانرود وایي نن سبا په خبرونو کې د یمن، سویلي سودان او سومالیا کې د قحط خبرونه دي. په ایتوپیا کې هم خشکسالي ده. د 40 کلن جان تنظیم هنګر پروجیکټ په 1200 هیوادونو کې ټولنو سره مرستې کوي چې د لوږې مخنیوي لپاره ستراتیژي جوړې کړي. د لوږې ښکار خلکو تر ټولو زیاته شمیره په هندوستان کې ده او د افریقې لویه برخه کې د خوراک د کمی مسله ډیره خوره ده. په افریقا کې نږدې 220 میلیونه خلک د لوږې ښکار دي او په سویلي ایشیا کې 280 میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي. کانرود وایي د سیلابونو او خشکسالۍ له امله د خوراک عارضي بحران مخې ته راځي، خو د خوراک مستقل کمی د اوږدمهاله بد انتظامۍ نتیجه وي. په ګرد نړۍ کې پیدا کیدونکي خوراک د 10 بلیونه آبادۍ لپاره کافي وي او د نړۍ ټول آبادي 7.5 بلیونه ده. د چا لپاره د خوراک کافي نه هم سیوا دی. خو د نړۍ په ګڼو برخو کې روان اړي ګړي له امله د 800 میلیونو ته نږدې خلک د لوږې ښکار دي. د لوږې ښکار زیاتره خلک خوراک پیدا کوونکي کروندګر دي او د نړۍ د کروندګرو زیاته برخه په زنانو مشتمله ده. خو که څه هم د زراعتو په میدان کې زیاتره کار زنانه کوي، دوی ته د فیصلې کولو اختیار نه وي. کله چې تاسو زنانه په خپلو خپو ودروئ نو د دوی فیصلې په کورنۍ ډیر اثر اچوي. دوی چې فیصلې کوي نو خوراک، طبي پاملرنې او تعلیم ته ترجیح ورکوي. د هنګر پروجیکټ په خپلو خپو ودرېدو په لړ کې ټولنو کې شعور رابیداروي او کانرود وایي چې د نړیوال خوراک پروژې په لویه کچه کامیابۍ سره مخ دی. د 1990 لسیزې راهیسې په نړیواله کچه لوږې کې نیم په نیمه کمې راغلي دي او کانرود وایي کال 2030 پورې د نړۍ نه د لوږې ختمولو د دوی هدف دوی د ترلاسه کولو جوګه دي.